حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دی عمر بن خطاب رضی الله عنه څخه روایت فرمایي چې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایلی انما الاعمال بالنیات چې د ټول عملونه دارمدار په نیتونه باندې دی وانما لكل امرئ ما نوى او د عمل نتیجه به هر انسان ته د هغه د نیت مطابق ملويږي فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها د چا هجرت یا وطن پرېښودل چې د دنیا او دولت حاصلول د پوروي یا د شد سره د واده په غرض باندې وي فهجرته إلى ما هاجر إليه د هغه کس هجرت به هم د دغه شیانو د پوره شمیرېږي د چا د حاصلول د پوره چې هجرت کړی دی صحیح